زار دې شم قربان دې شم ګران افغانستان ګران افغانستان کمو د ننګونو ګوري ګران پمنګان ګران. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. بغلان کې تر 100 زیات د دولت امنیتي منصوبین طالبانو ته ورغلي. طالبان وایي چې په بغلان کې د دوی د مشرتابه د عطفي د ځانګړي فرمان څخه په استفادې سره لوی شمیر دولتي عسکر ورسره یو ځای شوي دي. طالبانو ویلي د یو ځای شوو کسانو شمیر 23 تنه دي چې پکې پولیس، د ملي اردو ځواکونه او محلي پولیس اربکیان شامل دي. ویناپاڼه کې راغلي چې دغه عسکر د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند وو چې په وینا د سیمه ییزو طالب مسؤلینو لخوا د ټولو دروند هرکلی شوی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو مشرتابه له امریکا سره د توافقنامې تر لاسلیک وروسته او د تیر کوچني اختر په پیغام کې په جلا جلا توګه پر دولتي منصوبینو غږ وکړ چې که تر دې وروسته د افغانانو پر ضد له بېځایه مقاومت لاس واخیست، د دوی لخوا ورته بشپړه عفه ده او کولی شي خپل عادي ژوند ته ورستانه شي. ګټلې د دنیا له زوره وروي ازادي بچې د ابدالي